سلامونه ټولو لرو بر افغانانو پښتنو ورونو ته ورګورو چمن پر لڅ کومه خیمه پی ټی ام درولې ولا نو نن د مرکزي او صوبایي فیصلې کړي کې هغه خیمه موږ به ته واپس ټولو پر لط لب ان شاء الله راځو هر وخت راځو پر لط ټول پښتانه کام پر لط کې هر وخت خپل پر لط ګډون کوو خیمه د ځای مشکله وو ورګور ویډیو مو تاسو شیر کړئ د چمن د پرلط څخه د پی ټی ام خیمه دا ټیم ټولو د مرکزي او صوبایي مشرانو په هدایت باندې نو پرلط به هر وخت موږ پرلط موږ هر وخت پرلط لرازو ټیم خیمه دا ټیم د پرلط څخه ټوله وو د صوبایي او مرکزي مشرانو په هدایت باندې هلته چیرې تړلې ده دا علاقه ده سره پښو دا علاقه وروره دا په سره یو رقم پوه چکو خوراک چکو څه د باندې څه د پردازه چې باندې څه کورنټر او صدر ولر د صوبایي کمیټې غړي کې د محمد کبیل مولا مرکزي کمیټې غړي ځکرنه بچا کور کمیټې نور مرګري ټول د لیدې نو اوس میټینګ فائنل سره دا ټیم د پرلط څخه خیمه ټوله وو ځینې کسانو د دې بسو خامخا نو مرکزي پرېکړه دا اوس وسوله چې خپل خیمې ټولې کړي او پرلط په زموږ پرلط هر وخت موږ پرلط لرازو چمن ولس هر وخت پښتنه وکړه موږ به پرلط ځانونه راوستو تراو بلا په دې خواره بلا پرا دا د خیمې د نن سامان دی شانګر د راټول شو بس اوس د شانګر د سره راټولو دا زمونتاز صاحب دیم د دې لګیا دی دا شان دروا دا کانچې د غاکې دا زکات زل په زل اشتم په یاد لاره چې بیا ځای نس تا تراو هو ولا خطا دي ان شاء الله کوم وخت ولس پر موږ تر پېټیم ځاو کې موږ به هر وخت تیار ولاړو ولس سره سترګې په ولس موږ سره میشته دي هر وخت موږ د ولس لپاره تیار ولس نه امید کېږي نت د کمزوري د وجه نت د تاسیس لو دی هغه تصویرانو مور موټر کې شي نور لا باندې نه درځه نت کار نه کوي په دغه سر نه خلاصېږي دا فقط پکښې دي سینه
دا زنخیر دا ماشال سره دغه سوي دي وا کیږي سپرم پکښې دا وده دا سپرم پکښې اکشته به کېږي نو وا ما سره ده یا در کم ندی تاسو دا کوم سپرم اول دا سرونه خيږي ما خاص دا است دا کلیپونه دي دا کلیپونه دي څوکا تاسو څوکا Izna. Da bi se rakatno. دا پرلات دی نو که ماشاءالله شو وختي له لایټونه بند کړي دي 10 بجې دي ورور ازمر مرګري خپل کار په مخه واخی دغه زل پروانه په پرلات کې ډېره قرباني ورکړه پرین ورته وایو دا تقریبا د 15 میاشتې 15 شپې او 4 شپې ټوټل ورځ او شپه د خپل خدمت کاوه د خیمې ده د پی ټی ام د مرګورو ده صد افرین ورته وایو صد افرین ورته وایو خپل مرګري زنده باد سر په قرباني ازمن مرګري خپل کار په مخه واخلي حسین ازمن مرګري شامه خپل کار په مخه واخلي شامه ده دا د خمره ولړېدله والله زه سو پر زړه می چړې تیریږي وسو کو کام دی صدقان دا زموږ عظیم ممتاز صاحب دی هم ډیره قرباني ورکړې ده ډیره قرباني 15 میاشتې ډیره قرباني ورکړې ده پرین ورته وایي د خبرو غفران صاحب د خبرو ټیم نسته خبرو مکمل چاته نور کو بیا مشکل پرنس کانفرنس کړی دی هغه بیا تاسو سره بعد کې په ویډیو کې شیرو نو اوس خالي موږ د خیمې کوم دغه دی هغه موږ ورو شامه ده د زموږ مرګي خپل کار په مخه واخی یاره ته ولې ولاړې شامه ده شامه ده موږ مرګي خپل کار په مخه واخی یاره او دې جوړې نو څه وکړم قباله انا دي مرګورو بس ټول منوالو ته زړه کومې سلامونه وړاندې کوم خو بس دلته کوم چمن پرلات کې موږ کومې خیمې درولې د پی ټی ام مرګورو د مرکز په مشوره باندې د صوبې په مشوره باندې نو هغه د ټیم 15 میاشتې 15 شپې موږ په پرلات کې تېرې کړې نو برایا دا مجلس روانو تر اوسه پورې نو د نن دا فیصله وسوله چې تاسو بس خپلې خیمې ټولې کړئ په چپه خوله بس دا ځای راووځئ دا به زموږ د کام هم ګټئ زموږ د تیارې هم ګټئ ولس به بیا چې کومه فیصله کول بیا به ولس خپله فیصله وکړي وروره دا زموږ مرګري خو د خپل کار په مخه واخلي یاره څه نه یم خپل کار په مخه واخلي یاره ناوخته کېږي دا راځه دا پیپونه ځنه وباسي یاره راسي خپل کار په مخه واخلي
نو ټول مرګو ته خواست کو چې لاو مخ ته شیر کې سره ټول مرګو ته خواست کو ای و دا خیمه سره جلا کی د خیمه سره جلا کی بارا بیا برته سرکت کی دا صوبایي کمیټې غړي کې د محمد قبایل دی که زه صوبایي د چمن مشران ګرده وتلي دي نو ولس نه نا امیده کېږي پي ټي ایم هر وخت د ولس په سر نه کړی دي هر وخت به راوځي هر وخت د پي ټي ایم ملګري د ولس سره ولاړ وي لاره لار به ولاړ وي که ولس په توره شپه غږ وکړي موږ له راوځو نو ولس نه نا امیده کېږي د پیپونه ګرځم اوس نو ودا او مرګورو میسج موږ پرنس کانفرنس کړی دی هغه ویډیو پیغام بیا بعد کې تاسو سره شیرو هغه د پی ټی ایم افشل په پیج باندې بیا تاسو سره نشر کو هغه بیا ګرځ ټول ولس وګوري او پی ټی ایم چې کوم موقف دی هغه ان شاء الله سر ته رسیږي نو ولس نه امید کېږي د پی ټی ایم سره پر مال دغه سره ولاړ دی د کام سره غلط کمنټ والا بدسته ډېر باټلې ته ورځي باټلې زموږ سرسته غټه ډکه باټلې ده اوس هم نیمه خالی ده ډېر خلک ورلیدلي دي څو کسان به ورلوي سر سړی غلط کمنټ کوي هغه به ورلوي ښه کمنټ والا سره خلاص وای مرګور وسله ویډیو بندو څو کلیپونه جوړو هغه بیا په ویډیو کې موږ راوړل نو ټول مرګور ته خاص کو چې بیا موږ کانفرنس کړ دا بس تاسو سره شریکو ټول بیا غره سره واوري را سره وګولي ولس نه امید کېږي ولس موږ د ولس سره په سر مال ولاړ د ولس پر سر موږ قرباني ته تیار که ولس سر وخت پر پی ټی ایم په سلاوه که پی ټی ایم هغه وخت راوځي نن کوم کور ودان آباد اوسه